راځو اصل کې موږ د ټاسک بار نه شروع اصل کې کوو ټاسک بار چې د ټاسک بار نه موږ آیټم څنګه ختمو څنګه به راولو سٹارټ مینیو به څنګه ډیل کوو او وغیرہ وغیرہ ایٹسٹرا دیز پلیسز دا به څنګه خوا کوو څنګه به راولو کني څنګه به راولو ٹھیک ہے نا سو رائٹ کلک کا په دې ځای باندې د موس اصل کې دوه بټنز دي کنه څنګه چې عام لیفت اینڈ رائٹ بټن دې ته رائٹ ویل کېږي دې ته لیفت ویل کېږي په لیفت سره نارمل مینیو راځي او په رائٹ کلک سره پاپ اپ مینیو راځي یاد ساتئ د ماوس چې کوم دي هغه دوه بټنز دي I'm telling to the student mouse control mouse دا وګوره دا بټنز دي کنه ما سره بالکل دا رائٹ بٹن دا او دا لیفٹ بٹن دا دې بٹن سره نه دی دې سره یو مینیو راځي چې ته نارمل مینیو وته ویل شي یا سټانډرډ مینیو وته ویل او دې سره چې کوم مینیو راځي نو هغه ته موږ پاپ اپ مینیو وته ویل شي پاپ اپ نو دا څه موږ ته پته لګي چې وای د ماوس چې کوم دی هغه ټو بټنز دي the mouse has two buttons یو ته left button وته ویلی شي پای سره normal or standard menu راځي او بل ته مونږ چې کوم دی just right button چې هغه سره مونږ سره اصل کې آی ته مونږ سره say pop up menu وسره راځي pop up mean روچتېدل pop up tissue اټشوي په دې چې څنګه سره راغنو برش داسې نه پاپ اپ وګوره دام هغه سه پاپ اپ شي ما سره بروچ چي داسې اټس مین پاپ اپ وګوره رائټ کلیک سره رائټ کلیک ام کلیک سره کار نه کوي رائټ کلیک سره کو په دې رائټ کلیک کوم د دې بخپل مینیو پاپ اپ راځي کو په دې ځکه رائټ کلیک کوم د دې بخپل پاپ اپ مینیو راځي کو په دې ځکه رائټ کلیک کوم خپل پاپ اپ راځي کو په دې کلیک کوم خپل پاپ اپ راځي ارزه کې خپل پاپ اپ کو په دې رائټ کلیک کوم خپل پاپ اپ راځي ٹھیک ہے نا نو دا پاپ اپس دي نو سټانډرډ لکه اوس په دې کلیک کوم نو دا نارمل دی دا نارمل دی او که په رائټ کلیک کوم نو دا پاپ اپ دی اصل کې ما سره هر څه ته چې راځم بس ما سره به دغه پاپ اپ اویلیبل دی اصل کې ګوره رائټ کلیک کړئ ځای باندې ګوره ښه رائټ کلیک نو ګوره دا پاپ اپ دی رائټ کلیک نو دا ما سره پاپ اپ دی نو کوم مینیو چې په رائټ کلیک سره راځي ایته موږ پاپ اپ مینیو وته ویل شو کوم مینیو چې په لیفت کلیک سره راځي ها هغه ته موږ اصل کې سټانډرډ مینیو وته ویل شو نو زه په دې ځای باندې رائټ کلیک کوم او راځم اصل کې مې دي پراپرټیز جست کم ټو پراپرټیز سو دیز آر د پراپرټیز وګوره دا مختلف ټایپ پراپرټیز دي چې دا اوس اصل کې موږ ډیسکس کوو یا کته چرته په دا سره نشي راتلی په دې سره رائټ کلیک نشي کولی نو په دې ځای کلیک کا او د کیبورډ نه الټ او دا انټر وخاصه کې داسې خیال دې کنه وګوره دلته نه دي ځکه الټ دا دی یا دا یو خبره ده یا وګوره دا الټ پلس دا انټر داسې لکه څنګه تاسو سره کیبورډ دی کنه بس په کیبورډ کوم دا کار وکړه اتوماتیکلی تاسو ته پته ولګي دا وګوره الټ دی کنه تاسو ګیټ بیک دس الټ وګوره دا الټ او دا انټر وګوره الټ ما سره پاپ اپ مینیو سره نو بس صرف دا الټ this one and this one چې کله دا وخی پاپ اپ مینیو به تاسو سره اتوماتیکلی شي this is alt and this is enter یا کچره دون نشراتلی نو آسان لار بل هم شته دی دلته سٹارټ تراشه دی سينه او وینډوز 10 بٹن تراشه او بیا راشي دی نه کنټرول پینل تراشه او په دې کې هم تاسو ټاسک بار اینڈ سٹارټ مینیو اویلیبل دی لکه ورته کنه ټاسک بار اینڈ سٹارټ مینیو په دې کلیک کا هم تعالی دا آپشن دلته کی دلته نشراتلی گو بیک سٹارټ دلته راشه سٹارټ تا او په وینډوز 10 بٹن کې دلته کیو لیکا سو ټاسک بار and start menu task bar and start menu copy yaar sinum de task bar and start menu properties bas da wala work just here dalte ki yeah task bar properties ठीक है ना अगर انت په خپل باندې اترون دی درکې خو دا لمبي چوړي زیات راته نشته بس رائټ کلیک او properties تراشه this is simple one یا بس د کیبورډ نه دی ځوانه کلیک alt plus enter is a simple one got it no of course so task bar and start menu properties چې کوم دی د قسمه لکه کوره دا option دی کنه task bar کپدې مې کلیک کړی option change شي کپدې مې کلیک کړی option change کیږي ما سره نو دې ته tabbed dialog box خو ضرورت نشته دی
by the taskbar and start menu properties box ته ما سره اوس په د taskbar and the start menu properties باره کې خبرې زکم چې what to do and what not to do. لومبي نمبر پدې کې یاد ساته مجتبا چې لومبي نمبر د taskbar appearance د taskbar د مخامخ شکل صورت څنګه دی. یاد ساته ټیک مارک چې کله لري کېږي اپلای کېږي اب کار نه کوي. ټیک مارک چې کله ان کېږي اپلای کېږي اب تاسو سره کار کوي. یو کمانډ به تاسو سره اتوماتیکلی کار کوي. کم کمانډ چې ټیک مارک کی بس چې کله ټیک مارک کیا کني به کار نه بالکل یو ګاټ اټ نو. صحیح سو لومبي نمبر مو سره د اصل کې لاګ د ټاسک بار. لومبي نمبر د لاګ د ټاسک بار ګوره دا ټاسک بار اوس ټیک مارک ان د اپلای د مطلب دا چې دا لاګ ته ما سره this is locked. مطلب دا دی چې دا څوک د یو ځای نه بل ځای ته نشي وړی او دی دا سایز څوک کمولی زیاتولی نشي. وګورئ نشي راوړی تغیرات نشم وړی زه بټ که دا لاک د ټاسک بار ټیک مارک تا ختم که او دا تا اپلای که دې ځای نه تاسو وګورئ اوس پکې څو خو تغیرات راوړی شي زیاتولی کمولی شي بل اپ یې بوځه لاندې راوله دې سایډ ته راوله دې سایډ ته دې سایډ ته راوله کم سایډ ته راوله اصل کې you got it now دې سایډ ته راوله دې سایډ ته راوله اصل کې دې سایډ ته where you want. sometimes زموږ کمپیوټر ته یو داسې کس کینی چې ایون په کمپیوټر باندې نه پیږي چې ګوري ټول پروګرامونه له اعتبار ته رسېدي یا پکې څه سچویشنز یې کړي یا بالکل ختم کړي دا ټاسک بار راته. نو د هغې د وجې نه موږ ته دې وایي چې بھائی کله هم ته خپل کمپیوټر یو داسې کس ته پرېږدي چې هغه د کمپیوټر په ایکسپرټ نه وي بګنر یوزر وي نو تاسو دا ټاسک بار ورته لاک کړئ چې بھائی دا اصل کې دې پکې تغیرات رانولي. سو لاک د ټاسک بار اینڈ دین څوک دې ځای نه د اپلای کا باس وګوره اوس امپاسبل دی چې بھائی هغه دا چینج راولي دې ځای کې نیور he cannot do it او بس دا لاک شو ما سره وګوره اوس دلته کې درېږه مال نه راکوي کو دا ټیک مارک تا ختم کړي ځای نه او دا د اپلای دې کړو ته کې اوس وګوره اوس په دې درېږه مال دا راکوي راته اصل کې I can change even I can move my task bar I can move here as well. یو ځلې دوه ځلې ما هم دغه شوی و نو بیا بیا پرابلم شي که نه چې فرام ویر لکه داسې یو معمولي غوندې مشکلي لکه اوس یو ډېر زیات یو کس ایکسپرټ دی هغه ته یو معمولي مشکل راغی خو هغه ته دا پته نشته فرام ویر I have to do and I have to go هغه مشکل هغوی بس I did something wrong in my computer but no this is not a way دا خبر نشته دی مطلب دا یې که چېرې تا سره ټاسک بار چېرې داسې ګډوډ شو you have to come here ته به خامخا ځان ته ذهن کې راولې چې بھائی دا خو د هغه ځای نه ما سره ټیک کېږي د ټاسک بار او سټارټ مینو ریلیټډ چې څونه خبرې ستا په ټاسک بار اینډ سټارټ مینو پراپرټیز کې پراته دي اصل کې سو لاک د ټاسک بار د ټیک مارک آن کا او د دې ځای نه اپلای کا باس یو ګاټ اټ نو بیا د خپل ټاسک بار کې د تغیرات نشي راوستی. sometimes موږ پریزنټیشن کوو نو زه غواړم چې دا ټاسک بار نه دی دا ما سره ونه ښودلی شي اصل کې دا پټ دی شي ما سره نو ګوره چې کله زه دا ټیک مارک آن کړم نه آټو هایډ د ټاسک بار آټو مینس اتوماتیکلی اتومات ما سره چې کوم دی کار کوي بیا بالکل کار شي ختم شي اتوماتیک چې کله ته دلته لاندې راشي موس راکوس کې دی را پیدا چې کله بار ګرځي نو دی اتوماتیکلی هایډ کیږي ما ته کوم چې دا څه مشکل دی this is a problem زه غواړم چې دا مشکل ختم کړه د کمپیوټر نه دا ما سره پرمننټ کا نو کوم چېرې ما ته دا قسم پرابلم وي زه به ډایرکټ آټو هایډ ته راشم دې ځای نه گو بیک اینډ دا به دې چیک مارک کم ختم به کم او دا اپلای کوم اصل کې دین گو بیک دیر اینډ ته بیا چې کوم نه پای کې دا هیڅ نه ایوریثینګ بس دا سره پرمننټ شو بل وبسې مو سره دی وګوره دا آیکنز دي که نه دا غرغټ دي ما سره یو سمال آیکنز زه خو هم دا سمال کم دې ځای نه ټیک مارک آن کا اپلای کا آیکن سمال شي که نه ما دې کوڅو چې دا آیکن څونه سمال دي دیز آر سو سمال even I cannot see it. The way comes another automa. You can use it from the user small icon. Use small icon and then apply کدي زنه هغه icon ما سره automatically خل شو ځکه ورکوټ سکرین او پای کې دا icon ډیر غرور ښکاري نه خپل automatic د دې کمپیوټر هغه بالکل دا apply کدي زنه بالکل use small icons وګوره apply کدي ځکه automatically ما دا غرور whatever it has of course نو دا موږ سره اصل کې use small icons خبره وبسې ټاسک بار لوکیشن آن سکرین اوس د ټاسک بار دا لوکیشن تا ته یادوي چې آیا دا ته کوم ځای ته راولم آیا دا ته لاندې راوستل غواړې برې راوستل غواړې دې سایډ ته راوستل غواړې دې سایډ ته راوستل غواړې نو ګوره اوس باټم دی لیفټ دی رایټ دې ځای نه هم کولی شي لکه ما ته لیفټ ته راکړه او د اپلای کړه نو ګوره ما ته لیفټ ته راته راکړه ټاسک بار یې بوتل ته که نه گو بیک د لیفټ په ځای ته باټم دې ځای نه واله د اپلای کړه نو ګوره ما د باټم ته راکړه دا زه ته چې بھائی ما ته رایټ دی راکړه اپلای کړه نو رایټ سایډ دی راکړه no by default چې کوم دی ما سره اصل کې باټم and then apply so it became like that نو ګوره ما سره باټم کې automatically
دا غیر شو راته. Got it. So this is the taskbar location on screen. نو دا taskbar location screen باندې چې کوم دی You always combine بالکل labels whatever. یاره تاسو خپل ګاډي نه چک کوئ ما ګاډي ماډي تاسو کوم ځای ولاړ دي جومنټ. So same here. نو دغسې موږ سره اصل کې د وینډوز د taskbar location on screen خبرو کړو چې آیا د وینډوز د taskbar د لوکیشن کوم سایت ته راولو. د taskbar بټنز تاسو ګورئ کله چې یو پروګرام خلاص شي تاسو سره کنه اوپن شي نو دې ته اصل کې موږ taskbar بټن ورته ویلی شو. دې ته taskbar بټن وایي. لکه یو پروګرام ته خلاص که کنه کوم مایکروسافټ ورډ دی که ایکسل دی که کنټرول پینل دی هر څه دی کنه دې ته taskbar بټن ورته ویلی شي. وګورئ مایکروسافټ دلته رن ترالم دې ځنه مایکروسافټ ایکسل هر پروګرام بس ای د taskbar بټن ورته ویلی شي. دا وی څنګه ګورئ ته اوس دې ته لګورئ تاسو خو sometimes they always combine and hide labels. ډېر زبردست آپشن دی ګورئ لکه دا مایکروسافټ ورډ ما سره دی که نه او د دې زه یو ډېر فایلونه خلاص کړم لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 دغسې ایکسل ته رالم د هغې ما ډېر زیات فایلز خلاص کړ دی زما ګورئ لوک لایک دس د دنیا فایل مې خلاص کړ څونه ډېر فایلز ما سره دې کې هم ډېر فایلز دي څونه زبردست یې ارینج کړل ټول یې مال یو ځای راته راکړل. taskbar کې ما سره د بل پروګرام د خلاصولو دپاره ځای شته که نه یو نیم مخکې تا سره دا مشکل جوړ شي چې کله تاسو راشئ نه نو دې کې ما سره یو دوه آپشن نور دي combine when taskbar is full and never combine. که زه دا combine when taskbar is full زه اپلای کړم نه دا ما سره داسې شي را سره هغه لیبلز ما ته ښیي راته وګورئ که نه داسې نومونه یې ما ته وښول sometimes ګوره دا نومونه ګوره دی کې ما ته چې کله always combine and hide labels مطلب د دې دا نومونه نه دي دا ما ته مخ آیا وګورئ صرف آیکن یې درته ښیي وګورئ هغه آیکن ته صرف شو کوي دلته کې آیکن یې ته شو کوي که نه نو زه غواړم چې ما ته یو کس وي یار دې کې ما ته د پروګرام نومونه راته وښایه نو زه به چېرته راځم taskbar بټنز ته او زه به درته ویم چې combine when the taskbar is full ته به راشم دې سه نو ګوره ما ته به داسې راته ښیي بیا هم ارینج دي خو ما ته مایکروسافټ آفیس وګورئ taskbar and start menu او نومونه راته اټومیټیکلي راته ښیي او یو نو مخکې داسې مشکل هم پیدا شي never combine مې کمباین کوه خواره که راته په کمپیوټر باندې داسې آیا تا سره د بل پروګرام دپاره څه ځای شته وعلیکم السلام یو سپیسیفاید ځای در سره شته نشته که نه مطلب دا چې د بل پروګرام د خلاصولو دپاره ما سره هیڅ ایریا نشته دې ځای کې ټول taskbar ما سره فل شو sometimes موږ سره دا مشکل پیښېدی شي اصل کې نه که ما دې کسو چې یار دا څه مشکل دی دا خو ما سره اصل کې دا پروګرام ټول ځای نیولی دی ما سره زه غواړم چې دا ټول یو ځای کړم کمباین یې کړم ته به چېرته راشي همیشه دپاره دا لومبی آپشن always combine and hide labels دا ټیک مارک آن کولی always combine and hit دا چې کله تاسو اپلای کړئ نه نو هلته کې وګورئ دا ټول هر څه تاسو سره کمباین شو او ما سره taskbar کې د بل پروګرام د خلاصولو دپاره ځای پیدا شو ډیډ یو انډرسټینډ نو په دې کې taskbar بټنز کې دا درې آپشن یاد ساتئ چې کله دا سیکنډ سلیکټ کړو نو دې به تا سره اصل کې بیا هم تا سره یو ځای ساتي دا هم ښه آپشن دی خو دغه د taskbar د بټن یا هغې د پروګرام نومونه به تاله خامخا درکوي ځای به خامخا نیسي وګوره څومره ډېر ځای ما سره ونیو بټ که ته وایې چې نه دا یو ځای مه راکوه داسې دا په داسې خواره که راته زه به څه وکړم دې ځای نه جست گو بیک نیور کم سر جي خیر تاسو کرکټ ګوره نو هغه یو اپلای یې کړه دې ځای نه نو ما سره دې ځای کې دا وګورئ دا سلیکټ کړئ اصل کې یو کین گو بیک لایک دس صحیح دی نه بالکل نو ګورئ ما سره داسې راکړو بټ څه کوشش کوئ چې دا always combine hide labels and then apply you got it now نو دا موږ سره هغه سمپل میکانیزم دی نو دا اول مونږه د چا خبره وکړه د لاک د taskbar خبره وکړه بیا هم د آټو هایډ د taskbar خبره وکړه او بیا هم د یوز سمال آیکن خبره مو وکړه بیا هم د taskbar د لوکیشن سکرین خبره وکړه او بیا د taskbar د بټنز خبره مو وکړه you got it now اوس راځو چېرته کې نوټیفیکیشن ایریا ته اوس د دې خبره کوو let come and see each and everything in it زه به دا پروګرامونه کلوز کړم دې ځای نه اچھا زه د نوټیفیکیشن ایریا ته راځم یاد ساتئ په دې نوټیفیکیشن ایریا کې هم دوه قسمه آیکنز دي سیسټم آیکنز اینڈ یوزر آیکنز لکه تاسو ځای کې وګورئ که نه
دا چې کوم مخامخ کاري دا سات شو دا والیوم شو دا وای فای شو انټرنیټ کنه دا سیستم آیکنز دي او د ډاټ کې چې پراتی دي دا اصل کې یوزر آیکنز دي دا ډاټ غونته ښکاري سمال کنه دې ته یوزر ځکه دا انټي وایرس دی دا یو بل سافټویر دی دا سافټویر چې ما سره کړي خو هلته ما سره پراتی دي پکې ګاټ اټ نه نو په دې نوټیفیکیشن ایریا کې نه دی دې کې هم دا خبره ده چې بھئی دا یوزر انسټال کړي ځکه دا ډاټ کې دی ورکړي دا ته نه دا انټي وایرس دا ډاټ کې مخ هم دې ځکه راته راکا لومبي راځم زه کسټمایز تا کسټمایز وي د خپل چوایس مطابق تغییر راوستو ته ویل شي د خپل چوایس مطابق تغییر راوستو ته اصل کې موږ څه ویل شو کسټمایز ورته ویل شو چې کله زه کسټمایز ته رالم کنه زه ته چې دا یوزر آیکنز او دا آیکنز چې کوم دی دا یو ځای کې کمباین کا نو سو کا always show all icons and notification icon on the top چې کله ټیک مارک آن کې کنه نو هغه ډاټا ختم کوه آیکن مال دې ځای کې راکړي خیال دې کنه او کنه دا ټیک مارک هم ختم کو او دا وګوره ټیک مارک هم ختم ک کنه وګوره اتوماتیکلی هغه بیا دې ډاټ ته کنورشن یوزر آیکن ځان لکړل او سیستم آیکن تعالی ځان لکړل ځکه ګاټ اټ نه نو دا مسر دا یو سمپل میکانیزم دی که تاسو دا ټول کمباین کول غواړئ دا کمباین کا کنه کې ختم کا اوس تاسو سره آیکن یو نیم کمپیوټر کې دیزه پورې آیکن سي داسې اې زما ټول ټاسک بار نیولې اصل کې ډیر زه دم چې به نه مکه ودا سره دا ټیک مار ختم ک بیا دې زنه او کنه راولې نو بس راولا یو ګاټ اټ نو موږ دغه ته کې ما سره سیستم آیکنز دی یوزر آیکنز دی نو کو سیستم او یوزر آیکنز اصل کې موږ په دې طریقې سره راولو سو وی کین انډرسټاند د فیلینګز لایک دیٹ نه زه غواړم دې خو ما نه ټاسک بار کې ډیر ځای نیسي زه به داسې کار وکړم چې دا ټیک مارک په دې ځنه ختم کړم یوزر آیکنز به دې ډاټ ته راشي او سیستم آیکنز به بیجن تاسو سره دې ځای کې پراتی ګاټ اټ نه اچھا بیا تا ته وی چې زه تم چې یاره دا څه آیکن ما ته مخ آیا لکه دا والیوم راته مخ آیا د کم ستانی خو مخ آیا راته نو ګور تعالی دې ځکه بیا ایکشن سنټر وګور دې ته څه بیا غونته درکړی دی کنه ایکشن دې ته ایکشن سنټر وته ویل شي پاور ادر کړی دی نیټورک ادر کړی والیوم دا ارس شته کنه دا ما سره ځکه دا سلو مانشته دی نو ګور ایکشن سنټر ته ما ته څه کراتا مې خایا اونلی شو نوټیفیکیشن وګور اسمه کړ اونلی شو نوټیفیکیشن نو هغه ګور دل تراوسته دې زه تراوسته دا که زه غواړم چې دې ما نه زیر ډیر زیونه نیسی څه دا پاره دلته پروت دی کنه زه غواړم چې دلته راولم ډایرکټ ما ته ښکاری نو سو کا شو آیکن ان نوټیفیکیشن ګاټ اټ نه نو کو دلته غواړې صحیح ده که ته غواړې دې ځای ته ورچوما نو دام بس give it up only show notification بس هلته ما ته خایا do not show other things in computer what you have او کنه زه تم چې راي کراتا نو شو بالکل به راته راکی دا سه هر یو پاور دی کنه برق 30% available plugged and charging دا دی کنه do not show in notification or hide inactive hide کا notification راته hide کا these are the direct راوست یو خبره بس څنګه کې نشوي کا بس شوي کا دې بالکل نو سمپل خبره ده چې کوم تاسو کول دې زنه کول شي اصل it's easy بل دې دوه آپشنز تا وګوره ریسټور ډیفالت آیکن بیهیویرز ګوره دام تا اونلی شو کړی دی دام تا اونلی شو کړی دام تا اونلی شو کړی دا بلم تا اونلی شو کړی ټول ما دې نه هایډ کړل اوس خو یو نشم راوستي اصل کې ریسټور ډیفالت آیکن بیهیویرز چې کوم آیکنز کې ما تغیرات راوستي او ما ته خپل عادي حالت کې راکړه څنګه چې مخکې وینډوز کې ما سره سو جست کلیک دلته واپس مرازه یو م کلیک کوا بلکې ریسټور ډیفالت آیکن بیهیویر کا هغه ټول بتاله اتوماتیکلی بس ریسټور کړل ها ٹھیک ہے نا نو دې زنه مونږ کولی شو بیا تا ته وی چې ټرن سیستم آیکنز اوس آن اف دا سیستم دا دې کې تعالی سیستم آیکنز او یوزر آیکنز ټول ګډوډ درکړي خلک کی کنه هغه ایواست انټي وایرس دبليو ډي ډیوایس مینیجر او هاند سٹارټ مینیو دا ګوره دا د ټول یوزر درکړي دي کنه بالکل نه زه ته مال سیستم آیکنز راکا کم کې ځای کې دي نه دې ځای کې تاسو هغه دا دي تاسو ته دا وی کنه چې دا هغه سیستم آیکنز دي کلاک والیوم نیټورک پاور ان یوزر آیکن نه دي دا سیستم آیکنز دي یو ګاټ اټ نو نو دا اف زه کوم ما دي 7 ما سره نشته نو مې چې دې زنه اف شوی داسه دې زنه اف شوی داسه لګیدا نشته کنه ما سره مې بي دا بلم چا دې زنه اف کړی مې بي دا بلم چا دې زنه اف کړی مې بي دا دې زنه چا اف کړی دې زنه چا ټول ختم دي ما سره ما دې ګوزي چې نو 7 سنه دا کم څه نظر اولم دا ټول ما آن کوا سو کدي زنه ریسټور ډیفالت آیکن بیهیویرز
yeah, they are on. You got it now? Yes. واپس راشه خپل ځای ته. بالکل. تاسو پوه شئ کنه دا ویجن مو سره اصل کې د چا کارو دا اصل کې مو سره د کسټمایزیشن کار. کسټمایزیشن. آیا کسټمایزیشن مو سره څنګه کېږي په خپل کمپیوټر کې؟ نو دا موږ د ټاسک بار خبرې وکړې چې آیا ټاسک بار کې څه کېږي او دا څه دپاره او څنګه استعمالېږي ما سره. نو کو ټاسک بار کې تا نه څه سیسټم آیکن ورک شي یا کویک لانچ وغیره وغیره دغه خبره نو زه به دې ایریا ته مست راځم and I have to do handle these things from this area. کویک لانچ چې کوم دی دا ما سره اویلیبل دا عام تا سره اویلیبل نه اصل کې داسې دا تا سره عام اویلیبل نه اس تا سره نه دی ځای کې دا ټول هم داسې یو پروګرام په سټارټ مینیو ته ځم بیا آل پروګرامز ته ځم بیا دې ځنه وګورئ آفس ته راځم وغیره وغیره مایکروسافټ آفس ته راځم داسې څونه خبرې دي ما سره I have a lot. ٹھیک ہے نا وداؤٹ کیټیګوري دلته راځم مختلف سافټویر ما انسټال کړي دا د وجې دا هر څه داسې راغلي دي که نه نو زه به کم ځای ته ځم اصل کې داسې where I have to go لکه اوس مایکروسافټ اکسس دی ما سره نو زه د مایکروسافټ پاور پوینټ ته راځم داسې نو بار دې ته راځم که نه داسې ډایرکټ کم اون یار سیکل what are you doing خیال مې دی که نه نو زه به دې پروګرام ته بار راځم نو زه به داسې کار وکړم که نه چې یو پروګرام ته زه بار نشم راتلی نو هغه به ځان ته په دې کویک لانچ ایریا کې راولم بالکل څنګه به راولم بس هر ځای ته چې راځې راشه یو پروګرام ته هر ځای ته چې راځې او په هغه پروګرام باندې رایټ کلیک کړه دا ما یو سافټویر انسټال کړی دی نو د هغې د وجې دا هینډ سټارټ مینیو زما سره راسي زه ډیلیټ کړم ما ته به اوس ټیک راشي هینډي سټارټ مینیو دا سپوره زه سټارټ کوم ختم شي اتوماتیک by submitting these reasons telling me no وګوره سټارټ مینیو ته راشي په صحیح شي ما سره راسي خیال هم دی که نه لکه زه کوم چې مایکروسافټ آفس ته راځم لکه مایکروسافټ آفس کې زه دغه ګوره مختلف پروګرامز مایکروسافټ ورډ دی زه بار دې خلاصولو ته داسې راځم بیا یې پکارېږي نو بیا سټارټ ته راځم بیا آل پروګرامز ته بیا داسې اصل کې مایکروسافټ آفس ته راشم داسې وغیره وغیره اره زه بار دې سټارټ مینیو ته خو نشم راتلی داسې کار به وکړم چې ځان ته مې په دې ټاسک بار باندې چې کوم پروګرام زما آفس کې ډېر زیات په کار راځي یا اف کورس نو زه به دلته کې رایټ کلیک کړم او را به شم اصل کې پن ټو ټاسک بار ښکاري که نه بالکل څنګه چې موږ یو څو پیپر یو ځای کو پیپر پن پکې ورکړو داسې سیم هی وی کین پن اټ پن کوم دې ته راغی دا دې ځای ته راغی بلم پن کا آل پروګرامز just go back Microsoft Office and then Microsoft Excel right click ka or pin to task bar ka got it na also go just go back click very simple do not go there if you're going there to start menu so we cannot handle from this area مونږه هندل کول شي ایکسل ته راځي ایکسل ته راشه ډایرکټ دا د خلاص کړی دی بس ډایرکټ کم ویری سمپل واپس یې دا کویک لانچ نه ختمه سو سمپل رائټ په کلیک کړئ ځنه اول دغه سلی کړی دی unpin this program from taskbar just do it yes right click and just do it very very simple نو مطلب دا چې دې ځکه موږ دا کارونه ډېر په اسانه سره کولی شو نو بجان دا موږ سره اصل کې د سٹارټ مینیو د ټاسک بار هغه سپیسیفیکیشن بس it kusin yes I have because I don't have computer بس ما